ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل عبدالله کوو. ولسمشرۍ ته نوماند عبدالله وایي که چېرته غني په عادلانه توګه ټاکنې وګټلې نو دی چمتو دی چې ورته مبارکي ورکړي. نوموړي له نیویارک ټایمز سره مرکه کې ویلي دی دا جرأت لري چې د عادلانه ګټلو په صورت کې غني ته مبارکي ووایي. نوموړي دغه راز ډاډ ورکړی دی چې دوی جنجال نه غواړي او څوک د ده د پلویانو له لوري د احتمالي جنجالونو په اړه اندېښنه نه کوي. ټاکنو کمیسیون د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتو دی. د معلوماتو له مخې د ټاکنو کمیسیون کمشنران په دې سلا شوي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو لا د لومړنیو پایلو په پاڼه لاسلیک نه دی کړی. خو اوس داسې خبرونه خپاره شول چې نن ماښام د ټاکنو کمیسیون مشرې حوا علم نورستانۍ د ټاکنو په لومړنیو پایلو امضا کړې. خو د کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله چې په مستقیمه توګه د عبدالله ملاتړ کوي وایي چې د لومړنیو پایلو د اعلان په تړاو هېڅ پرېکړه نه ده شوې. دولت ساز د محمد اشرف غني دولت ساز ټیم د خپلې بریا اعلان ته په تمه دی. دوی د ټاکنو د پایلو اعلان او محمد اشرف غني بیا ځلې ولسمشر اعلانېدو ته په تمه دي. دوی له ټاکنو کمیسیون غواړي چې پایلې دې ژر اعلان کړي. سوداګرۍ وزارت ویلي یوازې تیره میاشت د هوایي دهلیزونو له لارې د 100 پروازونو پر مټ د 24 میلیونو ډالرو په ارزښت 1061 ټن افغاني محصولات د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي. اصغر افغان له ګلبدین نایب څخه کرکټ نړیوالې شورا ته شکایت کړی. نوموړي د ICC د فساد ضد څانګې څخه په جدي ډول غوښتنه کړې چې د ګلبدین نایب د وروستیو تورونو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ګلبدین نایب په اصغر افغان د خیانت تور پورې کړ او ویل چې تر هغې اصغر افغان کپتان ویدې لوبه نه کوي. او په آخر کې یو څو خبرونه له پاکستانه راخلو. د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ضمانت له زندانه خوشي کړي تر څو خپله درملنه د هېواد دننه په هر روغتون کې چې غواړي وکړي. زرداري د پاکستان د پخواني وژل شوي صدراعظمې بېنظیر بوټو میړه دی چې د جون په میاشت کې د پاکستان د فساد ضد کمیټې له لوري د میلیونونو ډالرو سپینولو په تور بندي شو. حافظ سعید پاکستاني محکمې رسما حافظ سعید د ترهګرۍ ملاتړی وباله. محکمې ویلي حافظ سعید د خیریه بنسټونو تر عنوان لاندې له خلکو چندې ټولې کړې او هغه د ترهګریزو شبکو د پیاوړتیا لپاره لګولې دي. محکمې دغه راز تور پورې کړی چې په دې توګه نو حافظ سعید په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس لري چې ټولې قضیې باید سپینې کړل شي او محاکمه باید دوام وکړي. حافظ سعید د لشکري طیبه ډلې بنسټګر دی چې په پاکستان کې یې ازادانه ژوند درلود، خو د امریکا او هند تر فشارونو وروسته پاکستان اړ شو چې د دغه کس پر وړاندې اقدام وکړي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.